بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي. راځئ نن یو داسې مهم ټریک په ورډ پروګرام کې در وښیم یا داسې مهم کمانډو دندې در وښیم چې هغه تاسو په ژوند کې ډیر مهمه او یقیني ډیر تاسو به حیرانه شئ. راځئ ورډ پروګرام ته. ورډ پروګرام کې دلته موږ سره یو آپشن ده میلینګ کې یو دنه سٹارټ میل مرج. دا څه دنده لري؟ د دنده دا ده که یو کس وایي چې زه غواړم په یو وخت کې 1000 نفرو ته دعوتنامې ولیږم، نو زه غواړم چې زما وخت محدود ده، زه 3 دقیقې وخت لرم او 1000 نفرو ته څنګه دعوتنامې جوړې کړم. نو او په ډیر کم وخت کې دا زه هغو ته ولیږم. دا به تاسو څه کوئ؟ د کمانډ لارې څه کوئ؟ تاسو به جوړوئ. تاسو به راسئ لومړی یو خپله دعوتنامه به اوپن کوئ. ما یو سمپلي دلته یو دعوتنامه څه کړې ده، څه لیکلې ده، داسې یو دعوتنامه مې جوړه کړې ده. خو فرض که دا خو اصلا نه ده، خو ما داسې د لیکنې په ډول باندې څه کړه، دا ټکس مې هغه کړي، مطلب د لغمان پوهنتون مسؤلین د فراغت دعوتنامه. او دلته به د کس نوم راځي، څوک چې دا بچه وي، دا به تاریخ وي، او دلته به نور معلومات څه هغه به شوي، یا مطلب کوم شرایط و شایپین نوشته شوي. دا خو عثمان داسې ټکس اډ کړي. نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ تاسو به راسئ چېرته میلینګ ته. میلینګ کې نه به بیا تاسو میلینګ کې به تاسو داسې وکئ چې را به سلیکټ دا ریسپشن ته او د باندې به کلیک وکړئ. که چیرته تاسو سره اکسل کې یو شیټ تیار موجود وي، د 1000-2000 نفر ستا ملګري د هغو شیټ تاسو سره موجود وي او نومونه تاسو سره اکسل کې او پروګرام کې اډ وي، نو تاسو به راسئ use as existing list به انتخاب کړئ. او که چیرته غواړئ چې نه زه نومونه لیکم، نو تاسو به ټایپ ا نیو لیست انتخاب کړئ. راځئ نن لومړی تاسو ته زه څه کومه use an existing list انتخابوم. دا چې کله انتخاب کړئ، تاسو ته وایي ښه تاسو لیست کوم یو ده. زه ورته وایم راس زما لیست ډیسکټاپ باندې د لیست په نامه یو دنه تیار شوی جوړ شوی ده. دا به تاسو اوکې کوئ. تاسو اوکې کوئ، وایي ده کې یو شیټ ده، د یو شیټ غواړئ که 2 شیټه 2 شیټه درته راولي، که کوم شیټ ته غواړئ. زه ورته وایم صحیح ده، دا لومړی شیټ زما په کار ده، اوکې کوئ. کله چې دا اوکې کړه، بیا تاسو راسئ دغه هغه چیرته اډ کول غواړئ، خپل نوم چیرته غواړئ، یا مطلب د کسانو نومونه چیرته غواړئ چې راسي. زه ورته دغه ځای څه کومه انتخابوم چې کسانو نوم دې د ځای کې څه شي ما سره را دي سي. ښه، بیا به تاسو داسې وکئ چې را باسئ انزرټ مرج فیل ته، او دلته به تاسو ته 2 آپشن درکړي. مطلب دا تاسو چې کوم یو فایل راوست، هغه کې یو نیم ده، بل فادر نیم ده. لکه څنګه زه به راسم هغه فایل به تاسو ته اوپن کړم. راځم اکسل پروګرام ته. نو دا د ما سره تیار یو اکسل شیټ کې یو لومړی کې نیم ده، بل کې فادر نیم ده. دا ما سره زما ملګري دي، زه غواړم دوی ته انویټیشن جوړ کړم، که 10 زره که 100، مطلب چې هر څومره وي تاسو چې کوی سئ دا جوړوی سئ. تاسو به دا چې کلیک کړئ، دا ځای به هم انتخاب کړئ. دلته راسئ مرچ، او زه ورته وایم خالي نوم مې راسي، فادر نیم مې نه ده په کار. او که پلرونو ته یې غواړئ فادر نیم انتخاب کړئ. زه ورته نیم مې چې کله انتخاب کړئ، د ځای کې به نیم راسي. بالغ به تاسو څه وکئ، را به سئ دلته یو آپشن ده فینش مرج. ګوره ښه یو خبره تاسو وکم چې دا داسې نه ویل کېږي، دا کمانډونه چې تاسو لومړی دا ووایئ، بیا دا بیا دا بیا داسې پسې راځئ، دا داسې هغه سلسلهوار نه ویل کېږي. نو دا کله به دا وایي، کله به دا وایي، نو مطلب په کوم ځای کې دنده وه، هماغه دنده به یې څه کوو وایو. نو تاسو چې دا انتخاب کړئ، بیا به راسئ دلته کلیک وکئ، بیرون نه وروسته بیا به راسئ فینش مرج ته. فینش مرج کې به دلته ایډیټ انویلیجل ډاکومنټ به کلیک کړئ، او دلته به ټول کې آل کې. او که چېرته وایي کرنټ ریکارډ، مطلب هغه کوم کس چې هغه د لومړی کس درته راولي، یا فرام له اوله تر 10م کس ته لیږم او نورو ته باقي نه لیږم، یا له 20مه تر 30مه لیږم نور باقي نه لیږم. نو تاسو کولی شئ د لارې دا انتخاب کوئ. زه ورته یم نه آل ټوله ته لیږم، اوکې کوئ. ټول ته هم چې اوکې کړه، اوس تاسو وګورئ علي په نامه اډ شو، جوړ شو، ورته احمد په نامه. دا ګوره اوس ته که ټول کاپي کوې او دا جوړوې، دا ډېر وخت غواړي. نو د لارې تاسو اسانه کوئ. که 1000-2000 نفر یې اوس کنټرول پي کړه یا پرنټ کړه، ځټي کاغذ کې واچوه، هغه کس ته یې څه کړه دا ولیږه. نو دا ډېره ایزي او اسانه طریقه یې وه. بل لاره دا ده، دا خو د کمانډ دنده وه. بل تاسو کولی شئ میلینګ ته راسئ او غواړئ چې تاسو سره لیست نه ده موجود، او غواړئ چې په خپل زړه باندې یو لیست څه کړئ اډ کړئ یا جوړ کړئ. بیا به راسئ سلیکټ ریسپشن ته راسئ، او دا به چې کوئ انتخاب به کوئ. دا هم چې کله انتخاب کړه، نو تاسو به دلته ټایپ ا نیو لیست انتخاب کړئ. نیو لیست نه به دلته تاسو راسئ، دلته به مختلفه ډېر اډ شوي. تاسو به راسئ کسټمایز کالم ته، بس کسټمایز کالم کې به دلته تاسو سره ډېر اډ دي. ته ورته چې نه زه غواړم دا ډیلیټ کړم، راسئ انتخاب یې کړه او ډیلیټ، اوکې یس. دا پرس نیم غواړم ډیلیټ کړم، دا تاسو په ټول څه کوئ در سره ډیلیټ کړئ. تاسو چې دا ټول ډیلیټ کړم، مطلب تاسو ټول ډیلیټوای شئ. اوس به راسئ اډ کړئ یو نوی غواړم د چی شي په نامه باندې، فول نیم باندې، فول نیم
فول نیم په هغه چې کوم اډ کول غواړم دا مې اډ خو دا د ده لاندې ته غواړم دا پورته راسي دا موو چې کوم موو اپ او که موو ډاون پورته غواړم هغه که موو اپ او که لاندې موو ډاون انتخاب که اوکې که کله چې اوکې م که دلته غواړم لومړی زما یو ملګری نوم ده علي انتخاب که بل راځي هغه ادرس ښایي نور څه نه لیکو ټیپ بټنه کلیک که چې تر هغو دوهم ټیپ ته راسي دوهم هغه ته دلته زه ورته یم احمد ده احمد او بیا ټیپ بټنه کلیک که زه ورته یم دریم چې ده کریم ده کریم او د څلورم ملګری مې دی ملګری چې هر څوک تاسو یو رئیس یا مدیر تاسو ورته لیکای شئ زه ورته لیکم لکه رحمان الله به کوچی رحمان الله اوس تاسو دا څه کوئ اوکې کوئ کله چې دا اوکې کړه راسي دا چیرته صف کوئ چیرته صف کوئ زه ورته وایم دا په ډي ډرایو کې نه غواړم یعنې ډیسکټاپ کې په څه په نامه باندې کیو په نامه باندې مې سیف کوم دا چې سیف کړه تاسو اوس څه وکئ دلته وګورئ دا تاسو سره چې شو اډ شو الف نامه دا خو مخکې هم تیار څه کړو اډ کړی و نو تاسو به اوس راسئ خپل هغه انویټیشن کارت ته هغه به څه کړي دا ځای به نو زه غواړم دلته یو خبرې یادواري کول غواړم چې زه کله ریکارډ داسې یو دم سټاپ کړم په دې خاطر زه داسې ځای کې ریکارډ کوم چې یعنې ډېر مزاحمتونه دي نو په دې خاطر باندې کله سټاپ کېږي درس په نیمه کې نو تاسو به څه وکړئ تاسو به راسئ دلته سلیکټ ریسپشن ته به راسئ او چې ته به راسئ یوز ان ایگزسټنټ لیست خو م جوړ کړه بیا راسئ چېرته زه ورته یم ډیسکټاپ کې دا ډیسکټاپ کې بیا ورته کیو په نامه او دا اوپن کړئ دا هم چې کله اوپن کړه وروسته له هغه څخه تاسو راسئ دا چې دا ټول انتخاب کړئ چې انتخاب هم کړه بیا راسئ تاسو چېرته تاسو راسئ انزرټ مرج ته راسئ انزرټ منځ کې ورته فول نیم هلته موږ فول نیم ورکړی و که نه دا انتخاب کوئ کله چې دا انتخاب کوئ دوخه کلیک کوئ او بیا راسئ فینش مرج ته فینش مرج کې تاسو ایډیټ انډیویژوال ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ تاسو یو غواړئ کرنټ ریکارډ غواړئ یا هم فرام له 1 نه تر 2 پورې یا مطلب له 1 نه تر 10 نه تر 10 کوم کسانو ته یې غواړئ ورته وایئ چې دومره کسانو ته یې غواړم نو هغه تاسو څه کوئ چې دلته انتخابولی شئ یا ورته وایئ چې فرام له 1 نه تر 10 یا یو کامه به ورکړئ 2 بیا 3 بیا 10 بیا 20 بیا تر له هغه څخه 19 تر 20 تاسو بیا دا کوئ چې انشاءالله اسانه ده اوکې کوئ تاسو چې اوکې کوئ ګوره لومړی علي و احمد شو او څه کریم شو بل چې ده رحمان الله شو نو تاسو کولی شئ چې په ډېر ایزي اسانه ډول تاسو انویټیشن جوړ کړئ ګوره تا خو ما همداسې تاسو مثال په خاطر دا انویټیشن جوړ کړئ تاسو به داسې یو ښکلی انویټیشن له هغه نه له کرومه ډاونلوډ کړئ یا تاسو به خپله ښه شوقي جوړ کړئ بیا تاسو کولی شئ یو ځای ته انویټیشن ولیکئ زه دا په دې خاطر دا کوم ځکه دا ټکس خو بیخي د بل شي ویډیو په باره کې دي نو تاسو به یو ښه ښکلی انویټیشن څه کوئ بیا جوړوئ مطلب داسې ساده انویټیشن نه وي نو که چېرته مې ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او درسره شیر کړئ تر څو نو ملګري مې ترې هم مستفید شي او بله خبره آخر کې دا کول غواړم چې که چېرته کوم کس پیشنهاد انتقاد یا څه درخواست لري ماته په کومنټ کې ضروري څه کوي ما سره شریک کړئ نو که چېرته زموږ د یوټیوب چینل نوي ملګري یاست نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ چې تر څو نور ویډیوګانې چې موږ ریکارډوو ستاسو په خدمت کې حاضروو او تاسو ترې استفاده وکړای شئ نو نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې